او درته یعنی یو د خوشحالۍ زیری درکم چې الله ډېر ناشنا روایت دی او دا امام نسائی راوړی دی امام ترمذي راوړی او درته یعنی یو د خوشحالۍ زیری درکم چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي نو دا ښایسته ښایسته نعمتونه الله د هغه په نصیب کوي دا خواږه حدیثونه دي والله که چا ته زړه کېږي سړی وایي چې عمر له مې اورېدی ورته ناست او چې دا د پیغمبر د خولې نه راوتي و د صحابه کرامو سره ناست څومره ناشنا خوند به یې او الحمدلله اقا شان تر و تازه الله موږ ته رارسوي تر و تازه دا علما د دعاګانو د شکریه حقدار نه دي څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو هغه دین تا ته اقا شان بیانوي که څوک پکې کمی زیاتې وکړي هغه ته داسې ویښته راوباسي لکه د وړو نه چې وباسي د عالم د شکریه او د عزت حقدار نه دي تا خو غم د خېټې راغستی دی سهار شي شپه شي د څه نه ته څه خبرې چې چا ضعیف حدیث جوړ کړو که چا دروغ وي که چا ته د څه نه څه خبرې هغه عالم ته دعا کوه چې غریب سحر ماښام دغه غم یې راغستی چې څوک په دې دین کې کمی زیاتې ونه کړي هغه ته دعاګانې کوه وده څومره ښایسته حدیث دی ګوره انس بن مالک وایي جاءت ام سلیم الى النبي صلی الله علیه وسلم ام سلیم راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیژنې ام سلیم د انس رضی الله عنه مور ده دا ډېره پوهه زنانه او دې سوال ته خو یې ګوره کنه یا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي یا رسول الله داسې الفاظ او داسې کلمات راته وښایه چې زه په خپل مانځه کې په هغې سره غوښتنه کوم د الله نه په مانځه کې یا په خپله دعا کې په هغې سره غوښتنه کوم حدیث کلماتو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښیي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سبح الله عشرا سبحان الله وایه لس پیرې سبحان الله وایه لس پیرې واحمدیه عشرا او بیا لس پیرې وایه الحمد لله وكبريه عشرا او بیا لس پیرې وایه الله اکبر ګران ذکر دی که نه څه دی لس پیرې سبحان الله لس پیرې الحمد لله لس پیرې الله اکبر او د پیغمبر دې خبرې ته غوږ کېږده بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم سلیه حاجتکی بیا چې د خپل څه حاجت د الله نه یې غواړه یقول نعم نعم هغه الله به په هر څه باندې تا ته ښه ښه کوي چې او قبلو به په هر څه به راته الله ښه ښه وایي نعم نعم او منمې او منمې صحیح شو در به صحیح شو د حاجت الله وایي زه به یې دله پوره کړم څومره اسان کار دی سبحان الله لس پیرې الحمدلله لس پیرې الله اکبر لس پیرې کار دې وشو نو دا هغې کلمات دي چې د دې په ویلو سره دعا ښه قبلېږي